الله ویلی دی ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے دا آدم بچے تزما دی مندگی تا ځان فارغه کا ځان وزګار کا. تفرغ باب تفاعل له دی کی خاصه تکلف ده منه په زور باندې ځان وزګار کا زما بندگی وکا کدا کار دی وکا املا صدرک غنا و استاد سینبا الله رب العالمین و زبل د غنا نه ډکه کما بے پروا به کوم د خلقونه او دا سینبا دی مالدار شي واسد فقرك الله رب العالمین بس تا حاجتونه پوره کی د دې طرف نه الله ستاسو حاجتونه پوره کی رزق بدل درکې استابه ګمان نه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، څوک چې الله نه ویری د الله ول مخرج وګرځي ويرزقه من حيث لا يحتسب، دا هغه زینه ول رزق ورکړي چې د دې ګمان نه. نو چې یو سړی د الله مخلوقاتو کې سوچ کوي او د الله بندگی کوي، الله وایي زبول دا سینه د مالداري ډکه کما او د دې انسان دا فقر حاجتونه دا بدل لري کنه. او به دې وی و الا تفعل، اے بندا چې دتا ځان زما بندگی ته وسګار نه کو نو املا يدك شغلا، نو ستاد الاس به رب العالمین د مشغولتینا دکی امیش به د دنیا په کارونو کې ورپسې. او به وی شي ولم اسد فقرك، الله رب العالمین مستا حاجتونه ختم نکی، ستا فقر به ختم نکی امیش به د دنیا په ورپسې. که وسړی د الله بندگی ته ځان وسګار نه کړ. امام شافعی رحمه الله یو بهترینه خبره کړي هغه ویلي دي وای طلب فضول الدنيا عقوبه عاقب الله بها اهل التوحيد. يا اهل التوحيد، وای دا اضافه دنیا طلب کول او اضافه دنیا پس منډه وال، وای دا سزا ده چې الله رب العالمین هغه چاته سزا ور کوي چې هغه اهل التوحید دي، د توحید والا دي، الله پیژني، مسلمانان دي او دا غي نه پس د اضافه دنیا پس ور منډه وای دل الله رب العالمین سزا ورکړي په دې باندې. الله رب العالمین نه غواړي چې انسانان ځان ته پریدي بلکې د دنیا په کار کې ور مشغوله کی چې د دنیا په کار کې اختی او الله بندګي ته وزګار نشي. بل حدیث کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای من خیر معائش الناس، وای په دې انسانانو کې غوړه ژوند چا ده، خجوند چا ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوه کسانو خیسته ژوند ده. یو د هغه انسان خیسته ژوند ده رجل ممسک بعنان فرسه، دا هغه سړی خیسته ژوند دی چې د خپل اسواګ نیولي او د الله رب العالمین په لار کې جهاد کوي. دا هر انسان دی، آزاد انسان دی، د الله رب العالمین په لار کې جهادونه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې انسان خیسته ژوند دی. او دویم د هغه سړی ورجل فی شعب من شعاب، دا هغه سړی خیسته ژوند دی چې په یو دشتو کې وسیږي او يعبد ربه، د خپل رب بندگی کوي ويدع الناس من شره. دا خلق د دې لپاره د دشت له تلې دي چې دا خلق زما د شر نه محفوظ شي. اول روایت راغلي چې زه د دې خلقو د شر نه محفوظ شم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي غوړه انسانان دغه دي، خود ژوند دغه انسانانو دي. یو د هغه انسان چې د الله په لار کې جهادونه کوي، او دویم د هغه انسان چې هغه په یو دشت کې وسیږي، په یو صحرا کې وسیږي او دا د الله رب العالمین بندګي نه کوي او دا خپل شر د خلقونه لري کلی او د خلقو د شر نه دا تختیدلی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د غوړه جون والاده. اول حدیث کې راغلی امام بخاری رحمه الله راوړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یوشک ان یکون، وای قریب د زمانہ غوړه مال مسلمان بدای چې غنمن ګړي بزیبي یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. غوړه مال مسلمان به هغه بدای چې هغه به ګړي بزی او دا به په دې دشتو کې سره په دې صحراونو کې او په هغه ځله بزی چې کوم ځای کې بارانونه ډیر کیږي چې هغه شینکېنی، دا به خپل ګړي بزی سره دا غوړه مال د مسلمان دی. دا کار به ولي کوي يفر بدينه من الفتن، دا خپل دین به د فتنو تختی. غوړه مال د مسلمان هغه د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګړي بزی به ډیر نه، ځکه ډیر به انسان غافل کوي بلکې لګي ګړي بزی چې د حاجت به پوره کیږي. چې دا غوړه مال د مسلمان دی چې هغه په دې دشتو او صحراونو کې سره په دې بارانونو زینو کې سره يفر بدينه من الفتن، دا خپل دین د فتنو تختی.